دنیا چې د کله منځ ته راواچوله د یارانو په منځ کې د رشتو په منځ کې دا دله زه لیکل در کوم دا هر څه دې تباه و برباد دي خو که ما ته دا دنیا داسې سیټ ته وساتو نو موږ به خراب نه کړي کله چې د دنیا د دوستانو منځ ته راواچوله او د مور پلار او د بچو سره او د رونو سره د خپلوانو سره دا به د لازم خراب کوي په دې کې شک نشته اوس دا مالونه هم ډېر شوي دي او حالانکې ګوره عقل دا وایي چې پخوا غریبي وه بیا هم خلکو د یو بل سره منډې والې پکار دی چې اوس یې ښه ډېرې والې ولې نعمتونه ډېر شو لکه پخوا به مشران د یو کلي نه روان شو او سویم کلي ته به تپوس لاړو هغه پلانی بیمار دی اول ته به شپې کولې واپس به راتلی هم نه شو زر اوس د واټساپ په یو میسیج باندې هم ته تپوس کولی شي ته ټلیفون یو بټن وا ته تپوس کولی شي بلکې ته ویډیو کې دغه کس کتی هم شي یعنی دومره هر څه ډېر شو دا خو عقل دا وایي چې پکار دی چې اوس خو مینه محبت ډېر وي خو نه سبحان الله د ټکنالوژي د دنیا راغونډه کړه یعنی دنیا یې موږ ته څه کړه رانږدې کړه امریکا کې یو سړی نسته موږ ته خبرې دنیا یعنې ډېره لنډه شوه پاکستان کې څه کېږي موږ ته په یو څو سکنډه کې خبر شو خو موږ یې د یو بل نه جدا کړو یعنې دنیا راته رانږدې کړه او موږ یې د یو بل نه څه کړو هغې لرې کړو رور به د رور بیماري او هغه تپوس نه کوي یاره اکثر په زړه کې دی که اوس ورشم او ووایي چې یو 1000 روپۍ پکار دي ځکه چې ډاکټر خوا لازم دوایانې نشته نو ته به حیران شي په فیسبوکونو باندې په یوټیوب باندې او په نیټ باندې چې کله ته ویني چې څوک اعلان کوي چې پلانی بیمار دی که دله څوک څه ورکولی شي دا ګوره د افسوس مقام دی دا ډېر د افسوس مقام دی ولې د دا کلیوال د ده نه خبر نه دی داسې بیمار دی ولې د ده دا یاران دوستان دا خپلوان خبر نه دي ضرورت چې چاندې ته راغی په نیټ باندې نو پوه شه چې موت ته ختم شوي چاندې ته چې ضرورت په نیټ باندې راغی نو موت ته یو ختم څه پاتې دي ملک زما ګاونډي بیمار دی د هغه دپاره اعلان د چاندې هغه په نیټ باندې کېږي او زه خواله نه ورځم زما د خبرې که غلطي جرات ووایي چې غلطي دي ستا خبرې دا اعلانونه خو په دې کېږي ځکه چې څوک خواله نه راځي که نه څوک نشتي اوس یو بیمار د اکثر په دې غټه بیمارۍ کې الله دې زموږ ټول ساتي غټه بیماری دې څه نادره نه راځي که نه هر سړي باندې غټه بیماري راځي هر کور کې یو غټ بیمار پروت وي لکه ته اوس خپل کلی ذهن کې راوله یو څو د شمار کسان به چې به وبه غټه بیماري که نه او د عامې بیماري نه دا خو ژر راځي چېرې ها بیا سوچ وکړه ستا په دې کلي کې دا کونډې او یتیمانان څو دي دا به ډېر لږ تا ته میلاو شي په نسبت د روغو خلکو په نسبت د هغه ښځو چې هغوی خاوندان شتي یا هغه ماشومانان چې د هغوی مور پلار شتي دغه ډېر لږ دي اوس موږ دا ټول کلي دا ماشومانان چې را جمع کړي د دوی د پلارانو سره نو په زرګاو ته قصه رسي زه د کلي خبره کوم د ښار نه کوم ښاره کې خو بیا ډېره بده ده زمونږ په کلي کې د زرګاو ماشومانان دوی خوراک کوي د دوی جوړه جامه دوی ته میلاویږي او دا یو څو د شمار دوی ته نه میلاویږي دا زموږ دپاره شرم خبره نه چې د دوی دپاره د اپیل کېږي چې د بهر نه دې پیسې راشي زمونږ کلي کې یو سړی غریب به مثال کې ګرځي قرضدار دی روزانه کور ته خلک ولاړي سړی غریب دی څه نشتي څه چلې اخر دې کلیوالو له چې هر یو ده ووایي چې په 500 روپۍ په 1000 روپۍ هېڅ هم نه ځي د چا راشي را پیسې را جمع کړي د دې مسلمان رور دا قرضې ختمې کړي دا غریب جوړې ټول لنډ تنګ شوی دی اپیلونو ته به ضرورت و هېڅ ضرورت نه ضرورت هله را پېښ شو چې کله موږ صرف قیسو ته پاتې شو موږ باتوران یو د څه دپاره قیسه
کور کې مو ویجي روخام ولګول او دویم چت پې ولګېد او غټه دیره او غټه کې د ځان سره دا روخام او دیره په جیب کې زه به څه وکړم نره خبره وکړه چې ما مسلمانانو ته فایده رسولې ده ما امت ته فایده رسولې ده ما قام قبیلې ته فایده رسولې ده ستا په دیره زه څه کوم ستا په روخامو زه څه کوم ستا کور دوه چته نه 15 چته دی 15 چته خلک کوی یو ګیلاس اوبو کې غوپه وځان ډوب کا او خوا کې د یتیم پروت دی هغه تپوس نه کوي او ته ما کور 15 چته جوړ کړی ته به الله له څه جواب ورکړې چې الله دې نه تپوس وکړي ستا انډیوال غریب په کټ کې پروت دی ازویلي کوي ته ښه اورېدي یېرې نه نه ورځي چې دی به یو سوریاله وغواړي که داسې حالات زه دا وایم که داسې حالات رالو او زه د دې نه م ووتم چې یو مسلمان روخواله ورشم او صله وله ورکړم او ما الله سره نه خو په خبرو ورسره مرسته وکړم منډه ورسره ووم نو بیا په هغه ورځ زما دپاره د ځمکې د دې شانه د ځمکې خېټه غوره ده ورب الکعبه چې د ځمکې خېټه زما دپاره غوره ده چې زه یو سړي سره دومره نشم کولی دا مرسته یوازې مال ته هم نه وایي دا بخیلان له منډې یېرېږي هر څه کې ورته څه ښکاري پیسې به لګي تر دې چې دا بخل دومره ناشنا شی دی په ځای هم نه لګي لکه په خپله بیماري په خپله هم نه لګي ته ورته وایي لکه اوس خو په خپله بیماري لاړ شه دا ربړوي دا ښه کېږي دا په خپله برابرېږي لکه دلته زموږ ملګري شتي دي سټورونو کې کله راته قیسه وکړي نو اکثرو به کې دا قیسه خو راته کړې دی چې دلته بعض راشي او د حالاتو نه معلومیږي چې ده باندې د زړه اټیک را روان دی نو موږ ورته وایو هسپتال ته رسه قیسه دې سخته ده ځان رسوه ویل دړ ستر وه دا بیا په خپله ورک شي اوس چې په ځان یې دومره نه لګي دی به بل لګوي دی به بل هم نه لګي بلکې دې درجې ته بخیلات رسېدلي دي بعض که ته په بل لګی تا ته هم غوسه دی یعنی دی خو نه لګوي دی خو په ځان هم نه لګي خو ته ولې لګی دی په دې هم خفه دی ته ولې لګي خبره مې دې پورې راواغسته چې قیامت په ورځ الله ته دا ووایي چې پلانې زما هغه پلانې بنده بیمار په کټ کې په کور کې پروت و ته خواله ورغلی غریب و مرسته یې چا نه کوله دوايانې ورسره نه وي دوايانې ورسره نه وي او ته یې تپوس نه کو ما ته اوس قیسه کړې و زه یو ورځ پاکستان کې یو مجلس کې یو کس سره مې راو شوم ښه دینداره سړی ډېر تقوادار او خبرې اترې شوې د حالاتو دغه بس بیا یې جدا زه به ورته دا دینداره خلک دا تقوادار چې بیا چې د خپل عزت خیال ساتي دا چاته ویم نه خیر بیا خبره اتره نه وي چې کور کې ماشومه لور مې ده او ډېره سخته بیماره ده نو ما یې چېرته هسپتال ته مې بولې دا چیټ را سره 2 هفتونه پروت دی دوايي نو پیسې دوايي نشته دا اوس موږ یعنې موږ دې ته بیا په انتظار کې وو چې دا سړی به راشي ما ته به داسې وکړي دا نه مالې 10 روپۍ راکړه نو زه به ترې لایو ویډیو هم کوم بیا اوس خو بله طریقه هم راوتې ده که لایو ویډیو به کېږي په لایو ویډیو کې بیا زه دله لس ریاله ورکوم بیا به خلک زنده‌باد مرده‌باد وایي بیا به مشهور شي چې پلانې څوک دی اوس دا سړی چې بچی بیمار دی 2 هفتونه کور کې پروت دی او علاج یې نه کېږي ولې تعالی الله عقل نه یې درکړی چې څه چل دی چې 2 هفتې نه ماشوم بیمار دی ولې پلار پې نه دی مین دی ځان پې وژني مور پې نه ده مینه ځان پې وژني علاج یې ولې نه کېږي پیسې نشته په دې موته نه پوهېږو نو ځان هم په زور نه انګاره کړی که دې موږ لاره کې جدا کړو چې پلانې ته زما رور یې داسې چل دی مثلا یاره بس دا وایه پیسې بیانولو ته ضرورت هم نشي ته پوره انټرویو یاري دا وایه پټې ستا او د الله په منځ کې راز دی او دغه بنده ته خبر شو دا نه چې بیا یې په دغه کې ورکړي فیسبوک کې اوس دا یې راوتې ده
سړی وایي یا الله او د چاره قرضه ودي چې خو د دې بل ورځ فیسبوک کې لیکلي دی یو قرضه ورکړې ده اوس دا یاره ده ځکه چې هر شی په هوا دی اوس په انټرنیټ کې دی نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي که نور څه نشي کولی لازم نه چې مالي مرسته کې دی یو مسلمان خواله ورشه او سله وله ورکړه دعاګانې ورته وکړه خوشحاله یې کړه اسپتال ته تلو کې ورسره منډه ووهه د منډې وهلو ډېرې طریقې دي خو چې څوک یې کوي او دا درته ووایم انشاءالله په تاسو مې امید دا دی یعنې ګمان به کوم چې تاسو به دا تجربه کړي چې په کومه ورځ دې